السلام علیکم دوستانو ولادیو کې چې روغ جوړ وي او د صحت جامع ووم په تن وي. په ننني ویډیو کې به مونږ وایو د سبزیجاتو نومونه. نو که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ مننه. اول مونږ سره ده بیل پیپر شمله مرچ یا د پخولو والا مرچ بیل پیپر. او دوهم مونږ سره ده لیمن یعنی لیمو لیمن. او دریم موږ سره ده بیټر ملن یعنی کریلا بیټر ملن. او څلورم نمبر کې موږ سره ده اوکرا یعنی بینډۍ. او پنځم نمبر کې موږ سره ده کورن یعنی جوار. او شپږم نمبر مونږ سره ده پمپکن یعنی کدو. او په اووم نمبر کې مونږ سره ده بروکلی یعنی د ګوفي یو قسم ده. او اتم نمبر مونږ سره ده ریډش یعنی سپینه مولی یا مولی. او نهم نمبر کې مونږ سره ده کورینډر یعنی گشنیز. او لسم نمبر کې مونږ سره ده گارلک یعنی اوږه یا هوږه. او یو لسم نمبر کې مونږ سره ده سیلری چې دا د سبزیجاتو یو قسم ده. او دولسم نمبر مونږ سره ده پمپکن یعنی پی کدو یا کدو. او دیارلسم مونږ سره ده ټومیټو یعنی ټماټر. او څوارلسم نمبر مونږ سره ده کیروت یعنی گازره. او پنځلسم نمبر مونږ سره ده پوټیټو یعنی کچالو. او شپاړسم نمبر مونږ سره ده بیټ یعنی چغندر. او ولسم نمبر مونږ سره ده کیوکمبر یعنی بادرنګ. او اتلسم نمبر مونږ سره ده چلی پیپر یعنی شنه مرچ. او نولسم نمبر مونږ سره ده الیوز یعنی زیتون. او شلم مونږ سره ده پی یعنی مټر پی. او یویشتم مونږ سره ده کولیفلاور یعنی ګوفی یا ګلپی. او دویشتم مونږ سره ده آنین یعنی پیاز آنین. او درویشتم مونږ سره ده مشروم یعنی مرخیړی یا د ځمکې غوښه. او څلېرویشتم مونږ سره ده جنجر یعنی ادرک جنجر. او پنځه مونږ سره ده ایگ پلانٹ یعنی بانجان ایگ پلانٹ. او شپږ مونږ سره ده ټرنپ یعنی شلغم ټرنپ. او 28 مونږ سره ده منټ یعنی پودینه یا نانا هم ورته وایي منټ. او 28 مونږ سره ده لیټس یعنی کاهو لیټس. او 29 مونږ سره ده کیبج یعنی کرم کیبج یا پټ ګوپی.
او دیرشم مونږ سره ده یم یم یم. Thanks for watching. Have a good time. د الله پامان.